په کابل کې د طالبانو د مشرانو ترمنځ په یوه غونډه کې پریکړه شوې ده چې اوس باید له پاکستانه یو قوي غچ واخیستل شي. د طالبانو په ځانګړې توګه د نظامي څانګې مشران چې دي هغو غوښتل چې په کابل کې د برید وروستو دا کار وشي، خو د هغو د سیاسي څانګې مشرانو د تحمل او د زغم خبره کوله. بیا چې کله په خوست او کونړ کې بریدونه وشو د هغې وروستو بیا فشار و. اوس البته چې کوم په کونړ کې، پکتیکا کې او پکتیا کې بریدونه شوي دي د هغې وروستو دا فشار ډېر زیات سیوا شوی و او آخر چې اوس دا اجازه ورکړی شوه چې غچ دې واخیستل شي او دا د سمبولیک نه وي، دا د یو قوي وي. په افغانستان کې دوه سرچینې چې د دې پرمختګ نه نږدې معلومات یې لرل، ما ورسره چې خبرې وکړل نو هغه دا وایي چې فشار ډېر زیات و، ځکه چې په تېرو 3 میاشتو کې پاکستان 3 ځله په مختلفو ځایونو کې حملې وکړلې چې پکې کندهار کې هم حمله شامل وه، په کابل کې هم شامل وه، په خوست کې، په پکتیا کې، په پکتیکا کې، په کونړ کې. یعنی په دې تېرو 3 میاشتو کې چې 3 ځله حملې شوي دي، په دې کې یوه حمله خامخا په پکتیا کې شوې ده. نو د دې علت ما پوښتنه وکړه چې دا زغم خبره څوک کوي، د غچ خبره څوک کوي او د فشار څه دی. نو کوم نظامي د څانګې مشران چې دي هغو ته داسې ښکاري چې د هغو په قول ملت د دې سره چې خواخوږي او همدردي ده او د پاکستان خلاف یو غوسه لیدل کېږي، هغه به د دې د لاسه لاړه شي که چېرې دی هر ځل بیان ورکوي یوازې په بیان باندې او په غندنه باندې ملت نور نه مطمئن کېږي. نو هغو باید وویل چې داسې کار ونه شي چې خاموشه کېناستل شي، ځکه چې دا بریدونو کې لازمه ده بېګناه افغانان وژل کېږي. که چېرې نظامیان وژل شوي وي، که چېرې د طالبانو لیډرشپ باندې حمله شوې وي، که د ټي ټي پي مشران وژل شوي وي، نور وسلوال وژل شوي، په ممکنه توګه د ولس غوسه دومره نه وي. نن پخپله ما ته یو شمېر سیاسي مشرانو چې ما بیانونه ولیدل یا مې ورسره خپلې خبرې وکړې مهمو مشرانو سره، نو هغه وایي چې اوس زموږ خوله نوره په مذمت او د غندنې په ټکي شرمېږي. غندنو نه نور وایي چې څه نه جوړېږي. یو عملی ګام اخیستل پکار دی. او تر دې طالبانو ته دا هم وویل چې که چېرې ستاسو نه کېږي نو اعتراف وکړئ او حقیقت ملت ته ووایئ. دا ډېر مهم ټکی دی. نو په دې ټکو باندې هغه نظامي په ځانګړې توګه کوم چې ډېر زیات عمرونه نه لري، زلمی کل دی په طالبانو کې یا ډېر مشران نه دي د عمر په لحاظ سره، نو هغه وایي چې په ممکنه توګه دا تاوان وکړي دا جګړه، خو تاوان د ابرونه او د غیرت نه او د ملي تقاضې نه بره نه دی. د ملي غیرت او د ملي تقاضې نه او ابرونه بره نه دی تاوان. لہذا هر څه چې کېږي، هر څنګه چې وي، باید یو ځواب ورکړی شي. اوس د هغه سرچینې سره چې زه خبرې کوم نو هغه بیا دا نه راته وایي چې د دوی پلان څه دی، ځکه چې پلان البته دا یو خبره هغه چې کم کوي ما ته هغه دا ده چې صاحب دا به یو سمبولیک حمله نه وي، لکه یو ځای ته که ډرون لاړ شي او ډرون را پرېوځي څنګه چې پخوا تللی دي، اسلام آباده پورې هم تللی دي، تر صوابۍ پورې هم تللی دي، تر نوخاره پورې او تر چارسدې پورې او خیبره پورې رسېدلی دي. په دې کې او په نورو کې فرق کېدی شي او دا به یو قوي ځواب وي. دا خبره اوس دا بل څانګه چې دا دی څه کوي، دا د مذاکراتو خبره څوک کوي، د سیاست خبره څوک کوي، د روغې جوړې او د زغم خبره څوک کوي. نو هغو البته یو آخري چې کومه جمله ویلې ده ما ته زما سرچینې هغه دا ده چې د حملې نه او د برید نه او د غچ د عملیاتو شروع کولو نه مخکې یو آخري وارننګ یا خبرداری چې دی اسلام آباد له غوږونو باید تیر کړی شي، چې هغه دې ته قانع کړی شي چې راځئ د خبرو میز ته راشئ، له مخه له دې چې بیا موقع در سره نه وي پاتې. نو نن که تاسې کتلی وي د هغې یو مثال یا بیلګه موجود ده چې دا خبره چې زما کوم سورس ما ته کوي چې په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر شکیب چې کوم دی هغه د فکرمندۍ تر څنګ یو خبره چې کړې ده هغه دا ده چې راځئ چې دا خبرې د مذاکراتو د لارې ختمې کړو. نو مذاکراتو د لارې به اوس څه کېږي؟ یعنی
دا ټکی مهم دی. نظامیان اوس وایي چې د ټي ټي پي په سر یا د نورو وسلوالو ډلو په سر باندې په ملت کې جګړه جوړېدل، ادبار ختمېدل، باور ختمېدل، دا د لاسه ورکول او په داسې حالاتو کې چې اوس دا تقاضا کېږي چې موږ په مذمتونو ستړي شو، نو لہٰذا هغو دپاره یو لار جوړول پکار دی او په هغو باندې فشار سیوا کول پکار دي چې تاسو د دې ځای نه لرې شئ، بل طرف ته لاړ شئ. کوم چې د پاکستان غوښتنه وه په شروع کې چې دوی دې د دغې ختیځو سیمو نه، ولایتونو نه په ګاونډ کې چې کوم دي د دې نه لرې کړی شي او هغو ته هم دا ویل کېږي چې ستاسې اهداف چې دي که تاسې ترلاسه کولی نه شئ نو باید یو دمه واخلئ، یو بریک واخلئ. په اوسنۍ وضع کې دا کار چې دی اوس مکمل مشکل سیوا کوي. هند البته بیا طالبانو ته پیغام لګي چې تاسو کله غواړئ، څنګه غواړئ، دغه سرچینې وینو چې په دې کار کې ستاسو سره کومک امکان موجود دی. اوس روس چې دی، ماسکو چې ده، هغو هم د طالبانو سره د نظامی کومک چې کوم لوز دی هغه هم مشروط دی. هغه دا دی چې دا نظامی کومک چې سم تاسو اخلئ د روسا، دا به یوازې د داعش وسلوالو په ضد په پوله باندې د هغو د مخنیوي لپاره کاروي چې هغه د افغانستان هغوی طرف ته د خطر لپاره رالن شي. یعنی د پاکستان په اسلام آباد باندې د حملې لپاره دا نه دی. البته د نوي دهلي لخوا طالبانو ته یو ښکاره کوم ته چې اوپن پرانستی وړاندیز وایي هغه دا دی چې تاسې په دې ممکنه توګه باندې که د استخباراتو معلومات دي، که سیکرټ معلومات که څه هم دي، البته دا اوس د دې تصدیق که څوک وایي چې څنګه کېږي نو دا ګرانه خبره ده، ځکه چې دا د پاکستان توروم دی چې پاکستان کې چې څه روان دي دا د هند په لمس روان دي، دا د اسرائیلو په لمس روان دي. فتنه الهندوستان ټکی هغه بیا د بي ایل اے لپاره کاروي، فتنه الخوارج ټکی هغه د طالبانو لپاره کاروي او هغه دا حملې چې کومې کړي دي اوس هغه وایي چې د دې نه نه قلاریږي هغه. نو دا د غچ خبره چې کوم دا پرېکړه ده هغه دا ده چې پاکستان نور هم تیاري نیولې ده او نور هم د هغو د تیارۍ د دې نه تاسې اندازه وکړئ چې د پاکستان د ولسمشر یا د صدر آصف علي زرداري چې کوم ویان دی هغه د مرتضی سولنګي پاکستان ټلویزیون کې مشر پاتې شوی، دلته په امریکا غږ کې په اردو څانګه کې په یو وخت کې خبریال و، د بېنظیر بټو سره هم ډېر نږدې و، دا په جمهوریت او په خبرو اترو یقین لرونکي خلک ګڼل کېده. خو اوس د هغه چې نن کوم بیان دی هغه ډېر بدل دی. هغه دا دی چې اوس پاکستان چې کوم اراده لري هغه دا دی چې د طالبانو د وسلوالو په مرکزونو د حملو ترڅنګ به دی د هغو په تمویل کوونکو او د هغو په ملاتړو هم حملې کوي. نو دا ګواښ د طالبانو لیډرشپ ته ښکاره ګواښ شوی دی، واضحه ګواښ شوی دی. نو په دې ځای کې اوس هغه ډېر باریکه کرښه راښکل شوې ده چې که چېرې پاکستان بیا حملې کوي له مخه د دې چې طالبانو په مشرتابه حمله وشي په کندهار کې یا په کابل کې یا په بل ځای کې، د دې نه مخکې باید طالبان خپل زور موجود چې کوم دی هغو ته ور وښیي او د غچ لپاره هغه ول چې د تیاري نیولې ده، د دی زلمي تیار دی، د دی وسله چې کومه هغه تیاره ده، چې کوم مواد دي د سره هغه تیار دي، په کومه طریقه دی کول غواړي، څنګه کول غواړي، په چمن پوله باندې حملې یعنی ځمکنۍ حمله چې دا د ننوتلو کوشش کېږي، په بل یو سیمه کې کېږي، په خیبر کې کېږي وغیره وغیره. هغه وایي چې د هغو ځینې نظامیان چې کوم دي، عسکر چې کوم دي، هغه سیمو ته په څه نه څه شکل کې پخوا هم تللي وو او اوس نور هم رسول شوي دي. دا یو داسې اکسکلوسیو او کره او یو قوي خبره زه تاسو ته کوم چې دا ډېر زر کېدونکې ده. خو آخري اپشن چې کوم ورکړی شوی دی، کوم چې د شکیب د لارې پیغام په اسلام آباد کې ورکړی شوی دی، هغه دا دی چې صاحبه تاسې او موږ بیا داسې حد ته که ورسو، داسې کرښې ته سرې ته چې بیا تاسې هم لاسونه مروړئ، موږ هم لاسونه مروړو او دا خبره بیا نشي راټولېدی. لہٰذا د دې نه مخکې یو آخري هغه چانس چې دی، آخري موقع چې د باید خبرو ته ورکړی شي. اوس طالبانو نظامی مشرانو دا خبره په سر کې ذکر راغلی ده او ذکر راځي چې دلیل دی او دلیل دا دی چې تاسې نن وګورئ چې د طالبانو نه اوس کاره غوښتنه کېږي په افغانستان کې دننه. نن چې که تاسو خبرونه اورېدلي وي، پای کې څېړونکي اورېدلي وي، نو هغو دا غوښتنه هم کړې ده چې باید د ملت حقیقت وویل شي.
مشران خاموش ولیدي. یعنې دا ټکي به تاسو نه اورېدلی وي په پروګرامونو کې چې اخر مشران ولې خاموش دي. یوازې مجاهد په بیان باندې څنګه ملت چې دی د هغو تسلي وشي. نور مشران چېرته دي؟ څه کوي؟ دوی جرګه ولې نه راغواړي؟ دوی د شورا غونډه ولې نه راغواړي؟ دوی په ملت غږ ولې نه کوي؟ دوی لویه جرګه ولې نه راغواړي؟ دوی د کابینې غونډه ولې نه کوي؟ دوی نورې نړۍ ته خطونه ولې نه ورلیږي؟ ملګرو ملتونو ته، جنیوا ته، اروپایي اتحاد ته، نیویورک ټایمز ته دا عکسونه، دا تباهي د ورانې دا چې ویجاړه شوې ودانۍ دي دا. یعنی که تاسو وګورئ زه په غزې کې ما رپورټینګ کړی دی، ما چې کوم ودانۍ ویجاړې شوې او بربادې شوې هلته لیدلې وي عین هغه ویجاړۍ چې دي هغه پرون د پاکستان په حملو کې په افغانستان کې شوي دي. بیخي یو شان منظره ده. نو خلک وایي چې په دې باندې اخر د طالبانو مشران خاموشه ولي دا فشار ورسې واقعېږي او دا غوښتنه سې واقعېږي چې سبا ولس ته حقیقت ووایه. حقیقت کې روان څه دي؟ که ستاسې په خوښه دا کار کېږي او ستاسې په رضا دا کار کېږي او ستاسې یو ډله چې کوم سیاسي مشران دي هغه د پاکستان سره په دې کې متفق دي، نو دا نظامیان چې دي اوس دونه حده پورې هغه راغلي دي، هغه وایي چې که تاسې نه راکوئ اجازت او تاسې دا کار داسې کوئ نو بیا دا زلمی کل چې دی هغه خپله خوښه چې ده نو هغې ته لاره تیاروي او لاره ورته ګوري. او په طالبانو په مشرانو کې اوس دا فکرمندي سې واقعېږي چې هسې نه په طالبانو کې یو ډله د تابعیت د دې یو رقم یو بغاوت وشي او ویل شي چې یاره نور مونږه دې ته نه یو تیار، دې پیغورونو ته نه یو تیار. نو ملت ته د حقیقت وویل شي، غچ دې واغستل شي او مشران چې دي د خاموشي دې ماته کړي. دې باندې پرېکړه شوې ده او آخري موقع چې ده هغه له اسلام آباد ده. د اسلام آباد له جواب انتظار دی. خو څنګه چې ما په اسلام آباد کې تاسو ته وویل د هغوی ارادې داسې ښکاري نه. هغه وایي چې اوس به د طالبانو د ټي ټي پي تر څنګ په افغانستان کې د هغو په تمویل کوونکو او د هغو په روزونکو او د هغو په ملاتړو باندې هم بریدونه کېږي. په تېرو 3 میاشتو کې پاکستان 3 ځله حملې کړي دي. که تاسو دې ته وګورئ څنګه چې ما تفصیل درته وویلو، نو په دې حملو کې په 3 میاشتې مخکې په کابل کې، کندهار کې او پکتیا کې حمله شوې وه. بیا د هغې نه وروستو 1 میاشت وشوه چې ذبیح الله مجاهد له ماسکو راستون شو او دا بیان یې ورکړ چې اوس به څوک د حملو جرأت نه کوي. دې ټکي ته وګورئ، یعنې نظامي څانګې چې کوم مشران دي هغه لګیا دي د دفاع لپاره کوششونه کوي. بیا 2 اونۍ وړاندې پاکستان په کونړ کې حمله وکړه، په خوست کې حمله وکړه او په پکتیکا کې حمله وکړه او پرون په پکتیا کې او په کونړ کې حمله وشوه. نو هغه وایي چې دې حملو باید اوس یو قوي ځواب ویل پکار دی. یو قوي ځواب باید وویل شي او یو داسې هم غچ وي چې هغه سمبولیک نه وي. دا پروګرام چې تاسو ګورئ تر هغې پورې به په دې کې نور پرمختګ او ډیولپمنټ او کره او قوي مواد چې دي هغه نور کېدای شي په ممکنه توګه تر هغې پورې راښکاره شي. خپل خیال ساتئ.